ښه ډیزاین خو د دې لپاره چې موږ تاسو د صفحې باندنی شکل موږ ښکاره کړو لیاوټ چې دی لیاوټ د دې لپاره موږ استفاده کوو په ورډ ډاکومنټ کې چې دا زموږ صفحه چې ده خط یې د کومه ځای څخه شروع سي پر کوم ځای باندې ختم سي او یا موږ مثلا دا صفحه پر سره کوم غواړو چې پرینټ یې کړو په افقي ډول باندې غواړو که په عمودي ډول باندې غواړو یا د صفحې سایز سره کوم سایز غواړم شاید A4 صفحې تاسو ټول دا زموږ تاسې اکثره نوټونه چې دي دغه چې دی چې اوس دا نوټ پر نوشته کوي دا د A4 سایز دی A3 سایز مو هم شاید لیدلی وي A5 سایز نه پوهېږم چې لیدلی به مو وي که به مو نه لیدلی دا مختلف ډولونه په دې ځای کولی سو چې د لیاوټ څخه استفاده وکړو او هم کولی سو چې مثلا ځینې عکسونه یا ځینې شیپونه ور واچوو پر هغه باندې تغییر و تبدیل راولو نو د هغه دپاره زه راځم پر لیاوټ ټاب باندې کلیک کوم لیاوټ ټاب باندې د دې دپاره چې دا تغییر و تبدیل یې ماته رامعلوم سي اول د واره زه راځم یو ټکسټ راچوم 8 پاراګراف بیا کوم دا یم 8 پاراګراف دا صفحه 8 پاراګراف هم نه دي دغه یو پاراګراف دا صحیح دی دغونې 8 پاراګراف مې ور واچول اوس دا خط په دې ځای که چیرې ورته متوجه سو دغه ساحې څخه تر دې ساحې پورې وینئ یاوه او د دغه ساحې څخه تر دې ساحې پورې دغه فاصله چې ده دا تقریبا یو رقم ده اوس زه دا خط غواړم چې د کومه ځای څخه شروع کړم د هغه دپاره زه کولی شم چې د مرجن څخه استفاده وکړم نارمل چې دی نارمل څخه هدف دا دی چې د سره څخه تر دې ځایه پورې 1 انچ د دې ځای څخه تر دې ځایه پورې 1 انچ د دې ځای څخه تر دې ځایه پورې 1 انچ او په اخره کې چې دا ستا ټکسټ خلاص شو په اخره کې هم 1 انچ فاصله دی درکوي ته نه غواړې چې دا 1 انچ استفاده کړې مثلا 0.5 کې په دې ځای کولی شئ چې 0.5 کې یا مثلا ټاپ او بټم یې لوړ او لاندې یو انچ کې راسته او چپه طرف یې نیم انچ کې کولی شئ چې پر دې ډول باندې دا مختلف ډولونه دي چې کولی شو چې تغییر و تبدیل پکښې راولو سره 1 انچ دی په اخر کې 1 انچ دی او په دې ځای کې دا 1 انچ شو مثلا زه پر دې ډول باندې استفاده ځینې کوم او یا مثلا پر دې رقم باندې استفاده کوم دا طرف یې 2 انچ شو او دا طرف یې 1 انچ شو نو د دې لپاره موږ تاسو د مرجنس څخه استفاده کوو او په مرجنس کې ځینې نور تغیرات دي کولی شي چې هغه په دې ځای کې چې لیفټ څونې غواړې رایټ څونې غواړې مثلا بټم څونې غواړې لیفټ څونې غواړې ټاپ څونې غواړې هغه تغییر و تبدیل تاسو په دې ځای کې کولی شئ او په دې ځای کولی شئ چې خپل دا صفحې واړوئ مثلا پر کومه صفحه باندې ته غواړې چې پرینټ یې کړې دا مو لیاوټ دی یا باندنۍ ساحه بیرته دا تغییر و تبدیل کولی شو چې په دې ځای کې راولو ورپسې دغه صفحه ته پر څه رقم باندې غواړې چې پرینټ یې کړې یا به په عمودي شکل باندې وي او یا به هم په افقي شکل باندې وي اوس په افقي شکل باندې شوله په افقي شکل باندې که چیرې دا زه لږ زوم اوټ کړمه دغه د صفحې شکل دی په افقي شکل باندې او یا کې زوم اوټ کړمه ښه دا افقي شکل دی دستې پر دې ځای باندې دا صفحه خلاص شوله که یې چیرې مثلا په عمودي شکل کړمه دا صفحه مثلا پر دې رقم باندې کېږي صحیح دی یا هم راځم مثلا پر دې ځای باندې دا بیرته نارمل تاړم راځه نارمل ته یاړم بیخي ناوخته راځي یاره نن ناوخته راځي یو پرون وختي راغلی بیا اوس هغه د پرون احسان راباندې واچو چې پرون خو ناوختي راغلم نو په دې ځای کې موږ کولی شو چې عمودي شکل یا په افقي شکل باندې دغه کړو دا صفحه انتخاب کړو د هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده د سایز په نامه باندې دی سایز زه غواړم چې دغه صفحه پر څه رقم ورقه باندې پرینټ کړم دا د پرینټ لپاره موږ دغه کوو مثلا پر A3 سایز باندې دا ډېره غټه نو نه ده خو تقریبا دغه A4 سایز چې 3 ورقې نه پوهېږم چې سره ځای کې که 4 ورقې یوه A3 سایز ځینې جوړېږي په دې ځای کې موږ تاسې کولی شو چې هغه صفحې انتخاب کړو لیټر سایز چې دی دا دغه سایز دی یا تقریبا A4 سایز د دې څخه استفاده کولی شو صحیح دی ورپسې بریک موږ که چیرې ستاسو په یاد وي بریک موږ یوار ویلی وو په پیج نمبرینګ کې بریک د دې لپاره استفاده کېږي اوس په دې ټوله ډاکومنټ کې چې دی ټوله دغه یوه صفحه پکښې کې ده دا په دې ځای کې معلومیږي یوه صفحه پکښې کې ده زه غواړم چې پیج بریک پر ووامه پیج بریک د دې لپاره چې موږ تاسې غواړو چې د خپل ډاکومنټ دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه پر دې ځای باندې مثلا کرسر ږدم راځم انټر ووامه راځم پر پیج بریک باندې کلیک کوم نیکسټ پیج راچي دی هغه خط یې ولور دغه ته یوړئ لاندې یو بله سپینه صفحه یې ور واچوله او یا که چیرې زه کنټرول زیډ ووامه کرسر که چیرې دلته پر دې ځای باندې پروت وي راسم پر پیج بریک باندې کلیک وکړمه دی هغه خط یې واستوي و دوهمې صفحې ته او اوله صفحه یې ماته سپینه پاتې شوله د دې لپاره موږ تاسو د پیج بریک څخه استفاده کوو د هغه څخه وروسته کالم بریک چې دی ښه کالم ما نه ووایه در سره او تاسو هم غږ نه وکړئ کالم د دې لپاره شاید په اخبارو کې مو استفاده کړې وي ځینې
لیدلی به مو وي کالم د دې لپاره چې دا خپل ډاکومنټ تاسو پر څو کالمو باندې ویشي مثلا زه غواړم چې دغه اوسنی ډاکومنټ دا پر 2 کالمو باندې تقسیم کړم دا یو کالم سو او دا هم بل کالم سو ستون مثلا یا غواړم چې پر 3 کالمو باندې تقسیم کړم دا په 2 کالمو کې دا ځای سو یو د بل کالم د لیکلو ځای زه کولی شم چې په دې ځای کې ولیکم په دې ساحه کې هغه بیا په دې ځای کې زه کولی شم چې بیرته و بریک ته راسم دلته دا کالم بریک جوړم دی دا خپل دریم کالم ته راوړي نو د دې څخه موږ کولی شو چې پر 3 کالمو باندې وویشو اوس لیفت او رایټ د لیفت او رایټ څخه هدف دا دی مثلا زه راځم یو نوی ډاکومنټ خلاصوم مثال نوی ډاکومنټ چې خلاص کړي راځم ولیاوټ ته په دې ځای کې اول د واره یو خط راچوم دیم رند تاسو دا فکر وکړئ چې دا زه غواړم چې دا زه سرټیفیکیټ کړم په اصطلاح باندې یا به دا زه دا خط باید ځینې پاک کړم غواړم چې زه سرټیفیکیټ جوړ کړم د سرټیفیکیټ د جوړېدو لپاره موږ د څو کلمو څخه استفاده کوو د 3 کلمو څخه شاید استفاده وکړو او یا شاید مثلا د 2 کلمو څخه استفاده وکړو پښتو او فارسي او یا انګلیسي او پښتو یا انګلیسي او فارسي د دې لپاره موږ کولی شو چې بیرته راسم پر دغه کلم باندې کلیک وکړم دا خط زه غواړم چې د کوم ځای ښه ورقه خو په افقي ډول باندې ده رایټ ټو لیفت زه غواړم چې دا خط د کوم ځای څخه شروع کړم رایټ ټو لیفت د دې ځای څخه دا رقم شروع کوم دا خط مثلا یا به دا زه پاکم مثلا په پښتو باندې زه غواړم چې خط واچوم صحیح دی اوس دا فکر وکړئ چې دا پر دغه ځای باندې دغه سو دا کلم پر دغه ځای باندې ختم سو پر دې ځای باندې کلیک کوئ د دوهم کلم په دې طرف کې بیا ته کولی شئ چې بیرته په انګلیسي باندې نوشته کړئ خپل خط اوس که چیرې ته وایې چې دا خط خو په دغه کې راغلی په مابینځ کې راغلی د هغه دپاره بیا دا هوم بټن دا موږ تاسې ویلی وو په دې ځای کې کولی شم چې زه و دې طرف ته راولم صحیح دی نو د دې څخه موږ کولی چې استفاده وکړو بیرته راځم و لیاوټ ته په لیاوټ کې کالم باندې خو مستر خلاص شو صحیح دی د دې څخه وروسته بریک دی په بریک کې زه غواړم چې د خپله صفحه پر 2 برخو باندې وویشم مثلا 2 صفحې یې کړم یا غواړم چې مثلا کالم دوهم کالم ته ولاړ شم د دوهم کالم دپاره کولی شم چې پیج بریک پر ووایم د هغه دپاره به بیرته زه دیم کنټرول ان دا به یې ور دغه کړم ښه راځم لیاوټ ته بریک ته مثلا دا صفحه دیم رن مساوي کېږي بیا مې فرانسوي کړې ده دیم ایکول ټو رند اوس غواړم چې دا مثلا دوهمه صفحه ور واچوم د هغه دپاره پیج بریک که چیرې د ټکسټ وروسته وي د ټکسټ وروسته بله صفحه ور راشي او که چیرې کنټرول زیډ یې کړم بیرته که چیرې د ټکسټ په سر کې په دې ځای کولی شم چې د اولین ټکسټ واړوم و دویمې صفحې ته او بله نوې صفحه ور واچوم د هغه په ترتیب سره کولی شو چې ټکسټ رپینګ د دې لپاره استعمالیږي چې موږ تاسې ابجکټ یا عکس موږ راچولی وي و دې ډاکومنټ ته موږ غواړو چې دا ټکسټ ورسره دا به دغه کړم ټرای به یې کړم درته دایمه کنټرول زیډ را بسم دلته پر دې ځای باندې به کلیک وکړم را بسم و انسرټ ته په انسرټ کې دایم پکچر راځم و لیاوټ ته په لیاوټ کې راځم پر دې باندې کلیک کوم ټکسټ رپینګ پر څونې اندازه باندې زه غواړم چې دا زما ابجکټ چې دی دا د ټکسټ څخه لرې کړم اوس که چیرې کرسر خو اوس په دې ځای کې مثلا پروت دی راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم ټکسټ رپینګ وینه دغه فاصله ورکوي که چیرې بیا زه کرسر په دې ځای کې کښېږدم د هغه دپاره بیا کولی شم چې دی په لاندې ډول باندې دغه ورکړي فاصله ورکړي نو د ابجکټ دپاره موږ کولی شو چې د ټکسټ رپینګ څخه استفاده وکړو نیکسټ پیج چې دی نیکسټ پیج دا معنی چې موږ تاسې نوې صفحه وراچوو مګر ډاکومنټ پر 2 سیکشنو باندې نه ویشو صحیح دی مثلا نیکسټ پیج زه کلیک کوم د دا خط وروسته ما کلیک کړی و یو ځای د هغه څخه وروسته دا هغه خط یې راوستی و دوهمې صفحې ته یا دویمې صفحې ته یې راوستی د نیکسټ پیج ورپسې کنټینیوس دغسې یعنې په ترتیب سره وراچوه صفحې وراچوه صحیح دی ورپسې ایون پیج او آرټ پیج دا فکر کوم موږ په پرینټ دغه کې ویلي وه
او پرینټ پریویو کې موږ ویلي وو چې ایون پیج څه لپاره استعمالوو او آرټ پیج څه لپاره استعمالوو. ایون پیج دی په دې ځای کې 2 4 6 8 12 تر هر ځای پر چې وي او تاګ صفحه 1 3 5 9 ارڅو دغه چې وي دا موږ په پرینټ پریویو کې کوم چیرې نه پیادېږي دا پرینټ په پرینټ کې په دې ځای کې دا پرینټ آرټ پیج پرینټ ایون پیج په دې ځای کې موږ ویلي وو. صحیح دی؟ مشکل خو به نه وي پکې کې. د هغه څخه وروسته هایپنیشن د دې څخه هدف څه دی؟ د دې څخه هدف دا دی ځینې وخت که چیرې تاسې متوجه شوي یاست دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه زه اوس راځم پر دې ځای باندې هایپنیشن وکړم اوټومیټیک دا پیکچر چې دی پیکچر دا مثلا که چیرې زه دغه ور نه کړم نن یې کړم دی پیکچر په دې لیکه کې شروع کوي. صحیح دی؟ د دغه ای څخه وروسته ا پیکچر مګر هایپنیشن د دې لپاره دا تقریبا د زموږ د ډاکومنټ هغه چې راسته طرف او چپه طرف غواړي چې په یو ډول باندې راولي چې مثلا کوم چیرې لري افغانستان د افغانیا په یو طرف کې نشته کړی بیا د هغه سره وڅنګ ته خط لیکلی د افغانستان په ستانیا په بل طرف کې لیکلی شاید لیدلی به مو نو د هغه لپاره موږ تاسو کولای شو چې د هایپنیشن څخه استفاده وکړو. مثلا پیکچر دا یو لغت دی چې په دې ځای کې دغه سوداري پیکچر دا د دلته د دغه ورکړی دی خط ورکړی دی پیکچر دا په دې ځای کې پوره کیږي. صحیح دی؟ د دې لپاره موږ تاسو کولای شو چې د هایپنیشن څخه استفاده وکړو. یو اتوماتیک دی او یو هم مانوال دی. هایپنیشن از کمپلیټډ په هر ځای کې چې دغه د هایپنیشن ضرورت وي دی کولای شي په هغه ځای کې پوره کړي. صحیح دی؟ اوس موږ ډاکومنټ غواړم چې دا ډاکومنټ لیفت څونه دغه ورکمه اندازه ورکمه دا کولای شم چې هم یو پاراګراف ته ورکمه او یا هم مثلا ټول ډاکومنټ می سلیکټ کړئ دا می سلیکټ کړئ کولای شم چې په دې ځای کې صحیح دی ټول ډاکومنټ د خط یاوړي په ډاکومنټ کې ورپسې مثلا رائټ څونه غواړم چې فاصله پرېږدم دا تقریبا د دې سره یو ډول کار کوي خو دا فرق یې دا دی چې دلته ته هغه 0.1 حرکت کولای شي یعنی ډایرکټ 0.5 یا یو حرکت نه کوي ستا په خوښه باندې مثلا یا پر دې اندازه باندې غواړي یا مثلا پر دې اندازه باندې غواړي چې تغییر او تبدیل پکې کې راولي یا مثلا د دې طرفه څخه څونه تغییر او تبدیل غواړي چې پکې کې راولي. صحیح دی؟ دا بیا بیفور او افتر څخه هدف دا دی مثلا دغه پاراګراف باندې تا کلیک وکړئ پر ښه دلته به راسم اول د واره به په دې ځای کې مثلا یو عنوان ورکړم دا یم هیډر د دې هیډر سایز به یو څه لوی کړم چې معلوم سي او دا به هم بولډ کړم. اوس راځم ولیاوټ ته اوس بیفور هیډر دا د معنی چې دغه سره څخه د هیډر څونه فاصله باید ولري. صحیح دی؟ او که چیرې افټر کم یعنی د هیډر څخه وروسته چې هر شی راغلی دی هغه څونه فاصله باید ورسره ولري. دغه غمیدلی خو به نه یم داسې بیخي ټینګ خپ ناست یاست که غمیدل یې مږغ وکړئ دا نور دغه چې دي دا بیخي اسانه دي یو وار مو ویلي مو دي فقط ما زه دغه کوم ما زه تکراروم دا شان ویلي دي در مخه لاین نمبر مو نه دی ویلي ښه لاین نمبر اسانه دی هغه تاسې خپله کولی شئ خو دا دی چې اوس چې راوګرځولم پکښې کې نو به لاین نمبر هم پکښې کې دغه کړم دا یم رن دا به کنټرول زیډ کړمه دا یم equal to rand دا یم مثلا دیش زه غواړم چې 2 صفحې په ونیسم 3 صفحې مې په ونیولې اوس راځم لاین نمبر د دې لپاره چې موږ تاسې به د هغه هرې لیکې ته غواړو چې یو نمبر ورکړو. لاین نمبر بیا څو شکله لري کانټینیوس دا معنی چې د اولې صفحې څخه د اولې لیکې څخه شروع کړه د درېیمې صفحې تر اخرې لیکې پورې ته نمبر ورکړه پر هر ځای باندې چې انټروال شوی دی پر هغه ځای باندې یو نمبر وکړي دا یو ډول دی. دوهم ډول لاین نمبر چې دی ریسټارټ ایچ پیج دا معنی چې یعنې په هره صفحه کې دی اوله څخه شروع کیږي تر دې پورې بیا دوهمه صفحه کې د اوله څخه شروع کیږي تر دې پورې دغه په ترتیب سره تر اخره پورې بل بیا چې دی ریسټارټ ایچ سیکشن دا که ستاسو په یاد په پیج نمبرینګ کې موږ کولی شوای چې د خپل ډاکومنټ پر 2 3 4 سیکشنو باندې وویشو دی هر سیکشن ته دغه شروع کوي د پیج نمبرینګ شروع کوي. نو د دې لپاره موږ د پیج نمبرینګ څخه یا پر دې رقم باندې غواړي چې دغه ورکړي پیج نمبرینګ ورکړي نه دیش ورپسې د هم 140 ورپسې د هم 14
اوس د دې لاین نمبرینګ او د مخکني لاین نمبرینګ ترمنځ فرق څه شو مخکې چې ما ورکړی و یا دا خو د هرې صفحې دپاره جلا ده مخکې که ستاسې فکر و دلته دا کرسر پروت و هم یې یو نمبر ورکړی و پر دې ځای باندې صحیح دی اوس هغه نمبر کرسر چې پر کوم ځای باندې پروت دی پر هغه ځای باندې نمبر نور کوي صحیح دی نو د دې دپاره استفاده ځینې کوو دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه نه غواړم چې نمبر ورکړم خو دغه غواړم چې دغه رقم یې ولرم ډاکومنټ دا ارینج چې بیا دی ارینج موږ تاسې مخکې ویلي وه که چیرې زموږ تاسو په ډاکومنټ کې موږ تاسې ابجکټس ودرلوده مثلا عکس لرمه دا یو عکس دی په اصطلاح باندې دا هم یو عکس ورپسې غواړم چې د دې څخه وروسته بیا انټر ووامه راځمه انسرټ یو بل عکس غواړم چې ور واچومه دا هم مثلا بل عکس صحیح دی او دغسې په ترتیب سره مثلا پر دې باندې ښه دغه دوه عکسه صحیح دی راځمه و لیاوټ ته په لیاوټ کې اوس پوزیشن کار نه کوي دا کله چې زه ابجکټ سلیکټ کړم دا افاده کېږي زه اوس غواړم چې دغه ابجکټ پر کوم طرف باندې راولم دا په دې ځای کې هم دا افاده کېږي چې مثلا غواړم چې پر دې طرف راولم اوس حرکت هم ورکولی شم و دې ابجکټ ته یوازې دغه یو ابجکټ حرکت کوي په انسرټ کې هم دا موږ ویلي وو نه یا په انسرټ کې مو ابجکټ ویلي وو خو د ابجکټ دپاره موږ تاسو دستي دغه فارمټ راته خلاصېدی بیا هم په هغه ساحه کې مو ویلي وو صحیح دی ورپسې رب ټکس چې دی رب ټکس دا معنی چې یعنې دغه عکس چې دی پر هر ځای باندې چې پروت وي مثلا شاوخوا هم کولی شي چې دغه خط پر راوګرځوي مثلا دا اوس شاوخوا شو سکویر شو دا دغه پر هر ډول باندې چې ستاسو خوښ وي کولی شي چې پر هغه ځای باندې دغه کوي خط یې شروع کړي ټایټ دی ترو دی مثلا یا مثلا بیهایند ټکس دی د ټکس په شاته یا مثلا بیرته زه سکویر دغه کوم سکویر انتخابوم په دې ځای کې کولی شم سکویر یې کړم مګر پوزیشن چې دی دا د خپل ابجکټ دپاره زه غواړم چې په دې ډاکومنټ کې کوم پوزیشن انتخاب کړم دا یعنې د صفحې په د سر په اخره کې دا مثلا د صفحې په منځ کې دا د صفحې په دې طرف کې دا هم په راسته طرف کې دا هم د صفحې په اخره کې په راسته طرف کې دا د صفحې په اخره کې په منځ کې مثلا کلیک کوم دا په اخره کې سو په منځ کې سو او یا هم د صفحې په اخره کې په چپه طرف کې اوس که چیرې دا زه مثلا انتخاب کړم په دې ځای کې انتخاب کړم کولی شم چې د دغو دواړو څخه یو دغه هم جوړ کړم یو ګروپ هم جوړ کړم که چیرې دغه عکس مثلا پر دې ځای باندې پروت وي مثلا پر دې ځای ښه دم سکویر پر دې ځای باندې مثلا پروت دی اوس ما په ډاکومنټ کې دوه عکسه دي دا شان موږ مخکې هم ویلي وه دا سینډ بیکورډ او برینګ فارورډ د دې څخه هدف دا دی اوس دغه عکس چې دی دا شاته دی او زه وایم چې وایم برینګ فارورډ که چیرې زه پر کلیک کوم دی هغه عکس رامخته کوي دا بل یې شاته کوي او یا اوس د هغه عکس انتخاب شوی دی سینډ بیکورډ د دې لپاره چې زه غواړم چې دغه عکس یې شاته کړم هغه عکس یې مخته کړم د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې استفاده ځینې وکړو دا خو اوس په دې ځای کې دوه ابجکټه پکښې کې دي که چیرې ان نمبر ابجکټس پکښې کې وه کولی شي چې په ان تعداد باندې یې مخته کوي یا شاته کوي کم یو غواړي چې فرنټ یې راولي کم یو غواړي چې باک یې راولي هغه کولی شي چې انتخاب یې کوي سلیکشن پین مو مخکې هم یو وار ویلي وه اوس بیا په دې ځای کې کم تغییر و تبدیل غواړي چې ټیپ پکښې کې راولي په دې پکچر کې یا په دې پکچر کې هر عکس دغه نوم کولی شي چې پکښې کې دغه یې کړي انتخاب یې کړي هغه کولی شي چې په دې ځای کې د پکچر 3 پر ځای باندې مثلا دغه ورکړي پښې ورکړي یا سپی ورکړي یا هر شی چې دې خوښ وي یا مثلا مرغه ورکړي هر نوم چې دې خوښ وي ورته الاین بیا د دې لپاره استفاده کېږي چې دغه بیرته یا بیا لیفټ راولمه یا بیا مثلا رایټ سنټر کې راولمه کوم عکس چې انتخاب شوی دی عینا دا رقم کار کوي لکه تقریبا په دې ځای کې چې کوم دغه و یا مثلا ټاپ بیا راولم په سر کې یا مثلا راځم په میډل کې بیا راولم په منځ کې تقریبا دغه شان موږ په دې ځای کې وویل هر ساحه چې مو خوښه وه کولی شي چې په هغه ساحه کې دغه انتخاب یې کړي ورپسې که چیرې زه د هغه یو عکس انتخاب کړم کولی شم چې په دې ځای کې روټیټ یې کړم او یا د روټیټ څخه بغیر کولی شم چې په دې ځای کې فقط ماوس زه ګرځوم دی د ماوس مطابق حرکت کوي هغه چې زه کرسر دلته پر دې ځای باندې کېږدم که چیرې غواړم چې دا عکس ته حرکت ورکړم دا کولی شم چې هغسې ماوس ته حرکت ورکړم دی ابجکټ ته حرکت ورکوي صحیح دی ورپسې که چیرې په یو دا خو روټیټ دی روټیټ 90 ډیګري روټیټ لیفټ 90 ډیګري مثلا ورټیکل دی یا هورایزنټل هر ډول چې مو خوښ وي کولی شئ چې پر هغه ډول باندې انتخاب کړئ او ګروپ چې دی ګروپ که چیرې موږ د دې
ابجکټ او د دې دواړو ابجکټو څخه غواړو چې یو دانه ګروپ جوړ کړو او کله چې زه حرکت وکړم دواړه باید چې یو ځای حرکت وکړي یا کله زه غواړم چې تغییر او تبدیل پکښې کې راولم په دې کې په دواړو کې باید چې په یو وخت کې تغییر او تبدیل پکښې کې راشي که چیرې تر دې ځایه پورې کوم پوښتنه لرئ بیا کوي بله اوکې دا که چیرې زه کنټرول زیډ کړمه اوس دا یو عکس دی او دا بل عکس دی مګر که غواړم چې د دواړو څخه یو ګروپ جوړ کړم راځم بېرته دغه لیاوټ ته په لیاوټ کې یو دا سلیکټ کوم کنټرول نیسم دا ورسره سلیکټ کوم اوس دا ګروپ فعاله شو په دې ځای کې اوس دا یو ګروپ جوړوم او یا غواړم چې بېرته دا دواړه سلیکټ شوي دي کولی شم چې په دې ځای کې ان ګروپ کړم بېرته هر ابجکټ یې ځان ته جلا جلا شي بل پر عکس باندې چې ښه چې خط راغلی مثلا دا عکس دی ته غواړې چې دا رب ټکسټ کې مثلا ترې کې دا بیهایند ټکسټ کې دا رقم اوس چې دا زه کنټرول ایس کړم دا یم براوز دا به پر ډیسکټاپ باندې سیو کړم دا به ون کړم ښه دا اوس سیو شو اوس دغه عکس ته اوس نسې ایسته کولی ځینې دا خو که چیرې دغه دا یې سلیکټ شوی دی که چیرې ډیلیټ پر ووایه هم دغه کېږي د منځه ځې هغه ستا کمپیوټر په شا درته نیولې ده هغه دغه درسره بله و خدای اوس کنټرول زیډ زه پر وامه بېرته دواړه ابجکټ راغله صحیح دی اول دپاره خو زه د دواړو څخه ښه که چیرې دا ګروپ وه دا خو نو دوی دواړه د منځه ځي صحیح دی او که چیرې ګروپ نه وه مثلا ان ګروپ یې کړمه چې هر یو مې سلیکټ کړي مثلا دا سلیکټ کړمه دا ډیلیټېږي او که دا سلیکټ کړمه بیا دا ډیلیټېږي اوس دغه دی تا ته وایم اوس بیا نه ډیلیټېږي اوس که چیرې زه ډیلیټ پر وامه دی خط ډیلیټېږي مګر ته دا کرسر ته ګوره پر دې ځای باندې دا کرسر یو رقم شکل لري او پر دې ځای باندې کرسر بل رقم شکل لري په دې ډول باندې ته کولی شې چې دغه انتخاب کې ابجکټ انتخاب کې بیا وروسته ډیلیټ کړې خط به ډیلیټېدی خو هغه ته دغه نه دی انتخاب کړی دا کرسر پسې ګوره که چیرې دا پلس علامه وه تقریبا پلس دغه ده دا څلور اروی چې لري بره بیا وروسته کلیک پر وکړه اوس که چیرې زه د دې څخه د باندې کلیک وکړم راسم مثلا په دې ځای کې یو ځای باندې کلیک کوم مثلا که پر دې ځای باندې کلیک کوم زه دلته کولی شم چې خط ډیلیټ کړم پکښې کې مګر که چیرې لږ لاندې راسم وینې کرسر اوړي بیا ابجکټ سلیکټ کوم بیا ابجکټ ډیلیټ کوم صحیح دی